نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې وه چې د څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغو ځواب ورکړ یو څه بوتان دي چې موږ عبادت کوو او موږ د همدوی په خدمت بوخت یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغو ځواب ورکړ نه بلکې موږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلی دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراهیم وویل کله هم تاسې په غړېدلو سترګو هغو شیانو ته کتلي چې تاسې او ستاسې مخکنیو پلرونو نیکونو د هغو بندګي کړې ده. زما خو دا ټول دښمنان دي له یو رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لدې وروسته ابراهیم دعا وکړه ای زما ربه ما ته حکم راوښیه او ما له صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانی نومیالیتوب را په برخه کړه او ما له نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بخښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي را پاڅول شي کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 220 مبارک آیاتونه لري